که څه هم د دولت وسلوال مخالفین په لویه کچه خپل جګړهیز لګښتونه له بهرنیو استخباراتي کړیو ترلاسه کوي، خو په کونړ کې د اندېښنې زیاتې شوي چې داعش او وسلوال طالبان په ګډه د ځنګلونو له پرې کولو او قاچاق کولو څخه د ټیکس په نوم پیسې اخلي او له همدغې لارې ځانونو ته مالي امکانات برابروي. د ولایتي شورا رئیس محمد صافی وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال پکې شتون لري ځنګلونه یې وهل کیږي او د قچرو په وسیله د غرونو له لارې په قاچاقي ډول ننګرهار ولایت ته لیږدول کیږي. د په خبره د لرګو له دې قاچاقو څخه مخالفین د میاشتې په میلیونونه افغانۍ ترلاسه کوي. د ولایتي شورا د ادرسه چې ولس موږ سره د مسایل شریک کړي دي د ورځې کم څه کم چې هیڅ نه نو اینې په زرهاو مثال جوړي خو ماهانه چې دیو کم کلکولیشن کړي دي د میاشتې کم څه کم دغه د یو کروڑ نه بره مثال دی اواید دغه مثال د ادرسه لاستروي طالب او داعش دغه چې هغه په دغه کې سره متفق شوي دي ام په کړنګل کې ام په مزار دره کې ام په دیوګل کې سره ټول یو ځای ټکسالي او به خپل کې تقسیموي. د کونړ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د لرګیو قاچاق مني، خو وایي چې په هغه کچه قاچاق شتون نه لري چې د دولت وسلوال مخالفین دې ترې د جګړې لپاره مالي امکانات برابر کړي. د دې ولایت امنیه قومندان فاسوال جمعګل همت وایي مخالفین او قاچاقبر غواړي په غلطو تبلیغاتو سره د خلکو په منځ کې اندېښنې راولاړې کړي. نوموړی وایي چې د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې د داعش په ګډون وسلوالې ډلې ځپلي او نشي کولی چې ثابت مرکزونه او پټن ځایونه ولري. هغه د دولت ساحه نه ده، ولې په کامل اطمینان درته وایم چې هغه په هغه اندازه تبلیغات چې قاچاقبران کوي، قاچاقبر ولې دا تبلیغات کوي؟ یو شی ته باید تاسو متوجه سئ چې د دوی د قاچاق مخه نیول شوې ده، بیران دوی څو تبلیغات کوي. زموږ پر ضد تبلیغات کوي، دغه کچه ډیره کمه کچه ده. مرسال یو ځای هوایي بریدونه هم ترسره کړه چې په هوایي بریدونه کې څه کچړې د بینه ولاړې، څه قاچاقبرو ماشینونه مو ورته تخریب کړل. ولې بیا هم د دیوګل د درې ولسونه موږ راغوښتي دي انجالا په انرژي کې د عملیات ترسره کړو او دغه وزنۍ لاره چې د قاچاقبر په مخ هغه غیر نعم نسمه ده چې دوی دغه څخه وخت را وخت استفاده کوي. ولې په دې پیمانه نه؟ زه په کامل امکان درته وایم که دا پیمانه وای تاسو ولې وینئ چې د جلال آباد څخه زموږ هموطنان راځي مراجعه کوي، موږ ته د 2 کلکونو د اجازه غوښتنه کوي. که څه هم افغان حکومت په کونړ ولایت کې د لرګیو په پخو او خامو موادو په قانوني لیږد بندیز لګولی، خو اندېښنې دا دي چې اوس هم وسلوال مخالفین او قاچاقبر په دې ولایت کې ځنګلونه پرې کوي او په ناقانونه توګه د غرونو په سرونو ننګرهار ولایت ته لیږدوي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.